السلام علیکم. په 2021 کال کې جمهوریت سقوط وکړ او په افغانستان کې امارت حاکم شو. زه نن تاسو ته داسې یو څه ویل غواړم چې کیدای شي تاسې به له بل چا نه داسې خبرې نه وي اورېدلي. نو په همدې خاطر باندې دا ویډیو تر پایه پورې راسره وګورئ. انشاءالله ډېر څه به زده کړئ تاسو. له هر څه نه مخکې هېڅ ضرور نه ده چې موږ تاسو په یو چا باندې ملامتي واچو، یو څوک ملامته کو او داسې خبرې وکړو چې د هغه د وجې نه احساسات د خلکو راوپارېږي او جنجال جوړ شي. زما په نظر باندې دا د تاریخ لوستل یوازې په هغه وخت کې ګټه کوي چې موږ تاسو یو څه ترې نه زده کړو. که موږ تاسو درس ترې وانخلو، پند ترې وانخلو، نو هغه تاریخ په هېڅ وجه باندې هم ګټور نه ده، هسې فضول او بې معنا شی ده. ګورئ، کله ناکله یوه کلا له بهر څخه ډېره قوي ښکاره کیږي، لوړ دیوالونه لري، دروازې لري، ساتونکي لري، وسلې لري، خو کله چې د هغه کلا په دننه کې بنسټونه کمزوري شوي وي، د خلکو باور کم شوی وي، ساتونکي په خپل ځان باندې باور ونه لري، نو کله چې معمولی غوندې یوه جټکه پرې راشي، یو معمولی غوندې فشار پرې راشي، نو کیدای شي هغه کلا په ډېر لږ وخت کې سقوط وکړي. د افغانستان د جمهوریت مثال تقریبا د دې قصه همدغه رقم وه. ظاهرا حکومت، پوځ، پولیس، نړیوال ملاتړ او ډېرې پیسې موجودې وي، خو د نظام په دننه کې داسې ستونزې موجودې وي چې د سخت فشار په وخت کې مقاومت ونه شو کړلی. د سیګار یوه مشهوره ورځپاڼه ده، هغه د جمهوریت د سقوط په اړه باندې 6 مهم عوامل یاد کړي دي. هغه وایي چې افغان چارواکي په کافي اندازه باندې دې ته چمتو نه وو چې امریکا به رښتیا له افغانستانه وځي. یعنې د هغوی په فکر کې دا نه راتلل، یقین یې نه راته چې افغانستان څخه به یوازې یوه ورځ دا ټول خارجیان وځي. د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت د نه ګډون دا هم د حکومت موقف کمزوری ک. د سولې په خبرو په بهیر کې جدي ستونزې موجودې وي او همدارنګه ډیرو خلکو دې ته چمتووالی نه ښوده چې حد اقل سره کینی او صلح وکړي. همدارنګه حکومت په یوه محدوده وفاداره کړۍ باندې ډیره متکي شوې وه او د حکومت زیات تمرکز نه موجود، پراخ فساد موجود و، د مشروعیت ستونزې وي. دا ټول هغه عواملو چې حکومت یې له داخل نه کمزوری کړی و. د سیګار په ارزونه کې ویل شوي چې افغانستان حکومت د امریکا په پوځي ملاتړ ډیر متکی و او د امریکا د وتلو په عملي کېدو سره یې د جګړې مدیریت لپاره کافي چمتووالی دوی نه درلود. نو که پوښتنه څوک له ما نه وکړي چې جمهوریت ولې سقوط وکړ، زما په نظر باندې عادلانه جواب دا نه دی چې یوازې یو پلانی کس ملامته کړو یا یوه ډله ملامته کړو یا دا ووایو چې هغه وجې نه د دې وجې نه. واقعیت ګورئ یو څو اړخونه لري. د حکومت داخلي کمزورتیا، فساد، د مشروعیت ستونزې، سیاسي اختلافات، د سولې ناکامه بهیر، د طالبانو پوځي فشار، د امریکا د وتلو پریکړه او د بهرنیو ملاتړو پر سیستم تکیه، دا ټول هغه عواملو چې په دې برخه کې حکومت کمزوری که او تر سقوط پورې ورساو. خو موږ تاسو اوس راځو اصلي او مهمې خبرې ته. موږ تاسو د یو مسلمان په حیث باندې فقط تاریخ لولو نه، بلکې له تاریخ نه لوی درس اخلو. تاریخ خو پرېږده، له قرآن نه موږ تاسو، له هر څه نه مخکې له قرآن نه موږ تاسو درس او عبرت اخلو. الله جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یعنی الله تعالی د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو چې هغوی په خپله باندې خپل حالت بدل نه کړي. دا آیت موږ تاسو ته یو لوی اصل راښیي، یو لوی حقیقت ته موږ تاسو متوجه کوي، او هغه دا ده چې که یو ملت خپل داخلي حالت ښه نه کړي، خپل اخلاق ښه نه کړي، عدالت رامنځته نه کړي، امانتداري ونه لري، علم ونه لري، نظم ونه لري، مسؤلیت پذیری ونه لري او خپل ځان په خپله باندې کمزوری کی،
نو هغه ملت به هیڅ وخت کې هم راپورته نشي او هیڅ وخت کې به قوي نشي، هیڅ وخت کې به جوړ نشي. الله جل جلاله بل ځای کې هم فرمایي ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هر انسان دی وګوري چې د سبا لپاره یې څه وړاندې کړي دي. دا یوازې د یو فرد لپاره نه ده بلکې د ټولنې لپاره هم ده، د حکومت لپاره هم ده. دا د ټولو لپاره یو ژور درس لري. یو حکومت باید له ځان څخه پوښتنه وکړي چې موږ د سبا لپاره څه جوړ کړي دي. آیا یو قوي اداره مو جوړه کړې ده؟ آیا عدالت مو پلي کړی ده؟ آیا خلک مو له ځان څخه راضي کړي دي؟ آیا فساد مو کم کړی ده؟ آیا تعلیم مو قوي کړی ده؟ آیا اقتصاد مو په خپلو پښو درولی ده؟ آیا پوځ مو او امنیتي ځواکونه مو داسې روزلي دي چې په سختو حالاتو کې مستقل کار وکړي؟ په یاد ولرئ چې حکومت یوازې په ودانیو او په یونیفورمونو او په ظاهري اشکالو په وسلو باندې نه جوړیږي، بلکې حکومت د خلکو په باور، عدالت، قانون او قوي ادارو باندې جوړیږي. راځو په لنډ ډول باندې زه تاسو ته شپږ داسې مهمې خبرې او درسونه چې باید موږ تاسو له خپل تاریخ څخه زده کړو درته وایم. لومړی درس دا ده چې هیڅ نظام باید خپل راتلونکی یوازې په بهرني ملاتړ پورې ونه تړي. دویم دا چې فساد یوازې د پیسو غلا نه ده. ګورئ، فساد د یو نظام په باور باندې برید دی. نو چې په هر لحاظه کېږي باید موږ تاسو کوشش وکړو چې څومره هم کېدلی شي دا فساد باید موږ تاسو له منځه ویسو او راکمې کړو. دریم دا چې قوي نظام هغه دی چې ادارې له اشخاصو څخه قوي وي. که یو کس لاړ شي داسې نه چې ټوله اداره او ټول نظام ورسره ولړزیږي او ټوله اداره مکمله له منځه لاړه شي. نو باید موږ تاسو نظام یو چا پورې ونه تړو بلکې داسې قوي اشخاص په اداراتو کې رامنځته کړو چې هیڅ وخت کې هم هغه ادارې له منځه لاړې نشي او کمزوري نشي او ونه لړزیږي. څلورم دا چې د خلکو مشروعیت او اعتماد د هر حکومت له مهمو سرمایو څخه ده. نو د خلکو رضایت باید ترلاسه کړو او له خلکو سره باید هماهنګ واوسیږو. پنځم دا چې اختلاف باید د دښمنۍ تر کچې ونه رسیږي، ځکه هغه ملت چې له دننه څخه وویشل شو د بهرني فشار پر وړاندې مقاومت مکمل کمیږي او بیا نشي کولی چې د بهرنیانو پر وړاندې باندې هغوی مقاومت وکړي. او شپږم او آخرنی درس هغه دا ده چې باید تاریخ په اړه داسې خبرې ونه کړو چې راتلونکی نسل یوازې کرکه ورڅخه زده کړي او جنجالونه رامنځته شي. موږ باید هغوی ته تحلیل وروښیو، مسؤلیت وروښیو، علم او قانون او عدالت وروښیو. په پای کې دا ویل غواړم چې که چیرته رښتیا غواړو چې افغانستان بیا د یوې بلې داسې تجربې شاهد نشي، نو باید د قوي ادارو، عدالت، حساب ورکوونکې سالم حکومت ولۍ، اقتصادي خپلواکۍ، علم او د خلکو د باور د جوړولو لپاره باید جدي کار وکړو. ځکه نظامونه یوازې هغه وخت نه ساتل کیږي چې د سقوط پر وړاندې جنگ پیل کړي، بلکې نظامونه له هغې ورځې ساتل کیږي چې د سقوط عوامل لا کوچني وي او موږ یې د اصلاح هڅه وکړو. تاریخ باید زموږ د انتقام کتاب نه وي، تاریخ باید زموږ د اصلاح کتاب وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.